أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سورة التوبة 15 نمبر آیات ته. مخکې آیاتونو الله رب العالمین بعضی اقسام د کفارو ذکر کړل او د هغوی سره د قتال او جهاد دپاره ترغیبات ورکړل. د آیت کریمه کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي جهاد او قتال ته په ذکر د نصرت او د مدد د الله رب العالمین. هغه دا چې الله رب العالمین ګوره ستاسې سره په مختلفو ځایونو کې مدد او نصرت کړی دی، خاص طور د حنین په غزوه کې چې هلته بعضې مؤمنان په خپل کثرت باندې دوکه شو، خپل کثرت ته یې فکر لاړلو، هماغه و چې د دشمن د غشو سره مخامخ شو، میدان یې پرېښودلو. الله رب العالمین بیرته ارام او سکینه راولېږله، مدد یې راولېږلو، خپلې لښکر یې راولېږلې او مؤمنانو ته الله رب العالمین فتح ورکړه. نو الله رب العالمین په جهادونو او قتالونو کې مرسته او مدد کوي. لقد نصرکم الله، یقینا امداد کړی دی الله تعالی تاسې سره، فی مواطن کثیرة په ځایونو ډېرو کې، ډېرو ځایونو کې الله خپله مرسته او مدد رالیږلی مؤمنانو ته. ویوم حنین، او په ورځ د حنین. دلته د حنین خاص تذکره وکړله، وجه دا ده د مکې د فتح نه وروسته نبي صلی الله علیه وسلم دا د حنین غزوه وکړله. هغه وخت کې 10,000 لښکر د مدینې نه او 2,000 نوي مسلمانانو چې هغوی د مکې د فتح نه وروسته ایمان راوړی و. نو دا 2,000 نوي مسلمانان هم د صحابه کرامو سره ملګري شو. کله چې دې نو صحابه کرامو دا لوی لښکر ولیدلو، 12,000 لښکر، نو هغوی ویلې چې نن ورځ به موږ د کموالي د وجې نه شکست نه خورو او نه به مغلوبه کیږو. نو هماغه و چې د مشرکینو او د کفارو د طرف نه د غشو سره مخامخ شولو او میدان یې پرېښودلو. الله رب العالمین خپل مدد راولېږلو، ملایکې یې راولېږلې. نو ویوم حنین، او په ورځ د حنین، اذ اعجبتکم، کله چې تعجب کې واچولې تاسې کثرتکم، ډېروالي ستاسې، فلم تغني، پس فایده یې در نه کړه، عنکم تاسې ته، شیئا هېڅ فایده، د کثرت تاسې ته فایده در نه کړله. دا قانون دی د الله رب العالمین. کثرت ته اعتبار نشته، ډېرې لښکرې وي ولیکن چې ایمان نه، عقیده نه، اخلاص نه، صحیح اعمال نه، هغه نتیجه نه ورکوي. لږ کسان ولیکن مخلصین خلک، عقیدې برابري، ثبات او استقامت والا خلک وي، دوی سره د الله رب العالمین نصرت او مدد وي. بیا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، وضاقت او تنگ شو، علیکم په تاسې باندې، الارض ځمکه، بما رحبت سره د پراخوالینا، سره د دومره پراخوالي نه ځمکه په تاسې تنګه شوه. ثم ولیتم، بیا وګرځېدلئ تاسې مدبرین، شا کوونکي، شام وګرځوله او میدان هم پرېښودلو. ثم انزل الله سکینته، ثم بیا انزل الله راولېږه الله رب العالمین سکینته، ارام خپله، سکینه او ارام الله راولېږلو، علی رسوله، پر رسول خپل، وعلى المؤمنین، او په مؤمنانو باندې، وانزل او راولېږلې جنودن داسې لښکرې، لم تروها چې تاسې نه لیدلې، هغه تاسې ته نه ښکاره کېدلې، داسې لښکرې راولېږلې، ملایکه الله رب العالمین راولېږل. وعذب الذین، او عذاب ورکا کسانو ته، کفرو چې کفر یې کړی و. وذالک، او دا جزاء الکافرین، سزا د کافرانو ده. ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء، کوم خلکو چې میدان پرېښو الله رب العالمین هغوی ته معافي وکړله او د دې جنګ نه وروسته ډېرو خلکو ته د ایمان توفیق هم ورکړلو. نو دا د الله رب العالمین مهرباني ده. ثم یتوب الله، بیا مهرباني وکړه الله رب العالمین، من بعد ذلك، وروسته دینا، د دې غلبې نه وروسته مهرباني وکړه، علی من یشاء، په هغه چا چې ویې غوښتله. الله دې غلبې نه وروسته ډېرو خلکو ته د ایمان توفیق ورکړلو. نو دا د الله رب العالمین
مهربانی وا. والله والله تعالی غفور بخنه کونکے رحیم رحم کونکے ذات دے. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. دعات کی اس د براعت یو طریقه ذکر کی. مخکې براعت ذکر شو کنه د مشرکانو نه، ابتدا د صورت نه براعت ذکر کېدلو. دلته اوس یو طریقه ذکر کی، یو غدا ده چې مسجد حرام ته ګورې داسې مشرکان پرې نه دی. کوم خلکو چې شرک کړی دی د نجس دی او مسجد حرام ته باید دوی داخل نشي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی، انما المشرکون یقینا مشرکان نجس پلید دی. مشرکان نجس دی او پلید دی. د دې نه مفسرین وایي چې مراد باطینی نجاست دی. دوی کې باطینی نجاست پروت دی چې هغه د شرک نجاست دی، اما ظاهری لحاظ باندې د هغې بدن نجس نه دی. نو کله چې دا مشرکان پلید دي نو حکم دا دی چې دوی مسجد حرام ته مه پرېږدئ. فلا یقربوا المسجد الحرام، فلا یقربوا نو نه دي نږدې کېږي المسجد الحرام مسجد حرام ته بعد عامهم وروسته د کال د دوی نه هذا چې دا دی نهم کال د هجرت د دې نه وروسته د مسجد حرام ته دوی نه نږدې کېږي. دا مسله اهل علم دلته لیکلې ده چې مشرک سړی مسجد ته داخلېدلی شي که نه. راجحه خبره دا ده چې مسجد حرام ته نشي داخلېدلی. هر چې نور مساجد دی ضرورت په بنا باندې هلته داخلېدلی شي، مثلا بندي پکې وتړلی شي مشرک او کافر. یا دارنګه وفدونه راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته مسجد نبوي ته وفدونه راتلل، مشرکان به کفار به مسجد ته داخلېدل. یا دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم پکې بندي تړلی دی او هر چې مسجد حرام دی نو هلته داخلېدل دا صحیح نه دي. خو نن د افسوس خبره ده چې بیت الله او مسجد حرام کې بالعکس خبره ده. مسجد حرام ته چې دی هغه حقیقي مسلمانان په ډېره سختۍ باندې ځي او بلکې نشي تللی. هر چې مرتدین دي او مشرکان او غلیظه کفار دي هغوی په اسانه باندې هلته تللی شي، ان تر دې پورې چې هغه غټو مشرکینو او مرتدینو او کفارو ته هغه کعبه خلاصولی شي چې هغې ته داخل شي. ولیکن حقیقي مؤمنان چې هغه په حقیقي معنا باندې مجاهدین او د الله رب العالمین د دین صحیح تطبیق کوونکي خلک دي هغه تر مسجد حرام پورې نشي تللی، ځکه چې هلته حاکمان داسې مقرر دي، ظالمان او کفار او مرتدین حاکمان دي. حقیقي مسلمانانو سره دشمنی ده او د نړۍ د ټولو کفارو او د مرتدینو سره دوستانه ده. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. دې جمله کې الله رب العالمین جواب دی او سوال کوي، او حاصل د سوال دا دی که دا مشرکان موږ د مسجد حرام نه منع کو نو دوی نه خو موږ ته بعضې غلې او دانې راځي که نه، دا به څنګه کېږي؟ دا به بند شي. الله رب العالمین دې جمله کې جواب کوي که تاسې د فقر نه ویرېږئ الله رب العالمین به تاسې د خپل فضل نه غنین کی. وَإِنْ خِفْتُمْ او که ویرېږئ تاسې عیلة د فقیرۍ نه، غریبۍ او فقیرۍ نه ویرېږئ، فسوف یغنیکم الله پس زر دی چې مالداره به کړي تاسې لره الله رب العالمین من فضله د فضل خپل نه ان شاء که وغواړي هغه الله رب العالمین که وغواړي نو تاسې به مالداره کړي. ان الله علیم حکیم. ان الله یقینا الله تعالی علیم پوهه حکیم حکمت والا ذات دی. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. د آیت کریمه نه اوس وروسته حال د اهل کتاب الله رب العالمین ذکر کوي او د دوی سره امر په قتال او جنگ باندې او د دوی د قتال او د جنگ لپاره به مختلف علتونه الله رب العالمین ذکر کوي. قاتل الذین جنگ کوي دا کسانو سره لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالله په الله ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ وروستنۍ د قیامت په ورځ باندې ایمان نه لري. ولا يحرمون او حرام نه ګڼي ما هغه څه حرم الله چې حرام کړي دی الله تعالی ورسوله او رسول داغه نبی صلی الله علیه وسلم داغه حرام بیان کړی دی. ولا يدينون او تابعداري نه کوي دین الحق د دین حق من الذين داغه کسانو نو اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی کتاب حتی تر دې پورې ور سره جنګ وکړي یعطوا الجزیه چې ورکي جزیه ټکس ورکي. جزیه ټکس ته ویل کېږي چې د اهل کتابو نه اخیستلی کېږي یهودو او نصاراو نه. د ټکس او د جزیې په باره کې مختلف احکام دي، په دې باندې لله الحمد اهل علم مستقل کتابونه لیکلي دي.
د العزائم مکتبې نه هم په دې باندې یو مستقله رساله شته دی چې مختصر احکام د جزیې را جمع کړي دي د المجد والقمه بتنفيذ احکام اهل الذمه په نوم باندې د اهل ذمه د احکامو تفصیل په کې ذکر شوی دی. نو حتی یعطوا الجزیه تر دې پورې چې ورکړي الجزیه ټکس او جزیه ورکړي عن یدن په خپل لاس سره وهم صاغرون او دوی به ذلیلان وي، په خپل لاس به ادا کوي دوی به ذلیل وي. وقالت اليهود عزير ابن الله. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین یو علت ذکر کوي د دوی د قتال او حاصل دا دی دغه خلق دي چې ګوره عزیر علیه السلام د الله زوی ګڼي، شرک په دوی کې موجود دی او دارنګه نصارا چې دی هغه عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼي والعیاذ بالله. وقالت اليهود او یهودیان عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام د الله زوی دی نعوذ بالله. وقالت النصارى وای نصارى المسيح ابن الله، مسیح یعنی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، ابن الله زوی دی د الله. ذالک دا قولهم معنا د دوی د بافواههم په خلو د دوی په خلو باندې دا نور څه دلیل ورسره نشته دی. یضاهئون قول الذين كفروا من قبل، جمله کې الله رب العالمین د دوی مشابهت ذکر کوي د مخکینی کفارو سره. یضاهئون یو شانواله کوي دوی قول الذين د وینا دا کسانو سره کفرو چې کفر یې کړی دی من قبل مخکې دینا، دوی داسې وینا کوي لکه مخکې خلکو په شان ته د هغوی سره مشابهت کوي او د هغوی د وینا سره یو شانوالی کوي. الذین کفروا من قبل نه مراد یا هغه خلک دي چې مخکې به ملایکو ته لورګانې د الله رب العالمین ویلې، او یا ترې نه مراد د دوی هغه مشران دي چې مشران هم همدغسې شرکیاتو کې اخته وو او دوی د هغوی تقلید کوي. قاتلهم الله، لعنت دی وکړي الله تعالی په دوی. انا یؤفکون، څرنګه اورېدلی کېږي دوی د حق نه. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. آیات کې اوس الله رب العالمین بل علت د دوی ذکر کوي د قتال او د جنگ، او هغه دا دی چې دوی خپل ملایان او پیران په الوهیت سره نیولي دي، د خپلو ملایانو او د پیرانو نه الهه جوړ کړي، د هغې حلال او حرام مني. اتخذوا نیولی دی دوی احبارهم ملیان خپل ورهبانهم او پیران خپل اربابا معبودان یا آلهه من دون الله سوا د الله نه، الوهیت سره نیولی دی د هغې حلال او حرام مني چې همدا د هغوی عبادت دی. د دې وجې نه حدیث کې راځي که نبي صلی الله علیه وسلم چې کله د آیت کریمه تلاوت کړلو او د آیت کریمه نازل شلو، نو عدی ابن حاتم رضی الله عنه چې مخکې نه نصراني و، هغه راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د الله رسوله موږ خو د خپلو مشرانو د پیرانو ملایانو عبادت نه دی کړی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې هغوی چې کوم څیز حرامولو تاسې به هغه حرام نه ګڼلو، هغه څیز چې الله به حلال کړی وایي دا کار هم کولو. بیا ورته ویلې هغه شی چې هغوی به حلالولو نو تاسې به حلال نه ګڼلو، هغه څیزونه چې الله به حرام کړي نو دوی ویلې دا کار هم کولو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې همدا د دوی عبادت دی، نو تاسې دوی حلال او حرام منئ نو دا د دوی عبادت دی. نو دوی خپل ملایان او پیران په الوهیت باندې نیولي، الله د حلال او د حرامو مقابل کې وی د دوی حلال او حرام منل. نو اتخذوا دوی نیولي دي احبارهم ملایان خپل ورهبانهم او پیران خپل اربابا معبودان یا آلهه من دون الله سوا د الله نه. والمسیح ابن مریم او مسیح زوی د مریم، عیسی علیہ السلام په الوهیت باندې نیولی دی. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، رد کوي الله رب العالمین په دې باندې، دې ته توحید امر شوی او دې را لګېدل شرک کولو. وما امروا امر نه دی کړی شوی دوی ته الا مگر د دې خبرې لیعبدوا چې بندګي دې وکړي الها واحدا، د یو اله د یو اله بندگی دی وکړي او یو اله ته دی عبادت خاص کی. لا اله نشته دی حقدار د عبادت الا هو سوا دا غنا، یوازې الله رب العالمین د عبادت لایق دی. سبحانه پاک دی الله تعالی عما دا غنا یشرکون چې دی وسره شریکان جوړي، الله رب العالمین شریکانو نه پاک دی. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، آیت کریمه کې بل علت الله رب العالمین ذکر کوي او حاصل دا دی چې دوی د الله رب العالمین نور او رڼا مړه کول غواړي چې هغه توحید دی
الله رب العالمین خپل رڼا پوره کوي. یریدون غواړي دوی ان یطفئوا چې مړه کړي نور الله رڼا د الله بافواههم په خپلو خولو سره د توحید رڼا مړه کول غواړي. ویأبى الله او نه غواړي الله تعالی الا مگر ان دا خبره یتم چې پوره کړي نوره رڼا خپله الله خپله رڼا پوره کړي. ولو کرها الکافرون اگر که بد ګڼي الکافرون کافران. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق آیات کې اتمام د نور د الله رب العالمین الله خپل رڼا او نور پوره کوي. هو الذي الله غزات دی ارسل رسوله چې را لېږلی دی رسول خپل بالهدى په هدایت سره ودین الحق او په دین حق سره لیظهره دې دپاره چې غالبه کړي هغه علی الدین کله په دینونو ټولو باندې ټولو دینونو باندې هغه غالبه کړي. ولو کره المشرکون اگر که بدی ګڼي المشرکون مشرکان. یا ایها الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل. آیات کې اوس بل علت الله رب العالمین ذکر کړي او حاصل او خلاصه دا ده چې د دې ملایان او پیران دا هغه خلک دي چې د خلکو نه په باطلو باندې مالونه خوري، په باطله طریقه باندې د خلکو مالونه خوري. یا ایها الذین آمنوا یا هغه کسانو چې ایمان هم راوړی ان کثیرا یقینا ډیر من الاحبار د ملایانو نه والرهبان او پیرانو نه لیأکلون خامخا خوري اموال الناس مالونه د خلکو بالباطل په ناروا طریقو باندې په چل او فریبونو باندې د عامو خلکو مالونه خوري. ویصدون او منکي خلق عن سبیل الله د لارې د الله نه. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله. دا هم د دې احبار او د رهبانو صفت دی او حاصل دا دی چې هغه وجایب چې په دوی باندې دي زکات و غیره هغه دوی نه ادا کوي. والذین او هغه کسان یکنزون الذهب چې جمع کوي سره زر والفضة او سپین زر ولا ينفقونها او نه خرچه کوي هغه فی سبیل الله په لاره د الله کې زکات یې نه ورکوي او مالونه جمع کوي. وبشرهم نو زیری ورکه دوی ته بعذاب علیم په عذاب دردناک سره. یوم یحمى علیها فی نار جهنم. آیت کریمه کې الله رب العالمین تخویف اخروی ورکي. دغه سپین زر او سره زر چې انسان جمع کړي او زکات ترې نه ورکي د جهنم په اور کې ګرمولی شي او د دوی ډډې او د دوی تندي به په دې باندې داغلی شي. یوم په هغه ورځ یحمى چې ګرمولی به شي علیها دغه څیزونه فی نار جهنم په اور د جهنم کې. فتکوی نو داغلی کېږي به بها په هغې سره جباههم تندي د دوی وجنوبهم ورخونه د دوی وظهورهم او شاګانې د دوی. دغه سرو زرو سپین زرو نه به د اوسپنې تبیګانې شکل کې جوړې شي او د دوی اړخونه شاګانې او د دوی تندي به پې باندې داغلی کېږي او دوی ته به ویلی کېږي هذا دا ما هغه شی دی کنستم لانفسکم چې جمع کړی و تاسې لانفسکم د ځانونو خپلو دپاره. وذوقوا نو وڅکئ ما عذاب د هغه څه کنتم تکنزون چې تاسې به جمع کولو تاسې چې څه جمع کول د هغې عذاب اوس وڅکئ. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کوي په اهل کتاب او یهودو او نصاراو باندې او حاصل دا دی چې دوی د الله رب العالمین د قانون خلاف دي. د الله په قانون کې کال 12 میاشتې دي ولیکن دوی به کې زیادت کولو او اصل مقصد او هدف به کې دا و چې د حج هغه موسم او د حج هغه اوقات په دې خلکو باندې ګډوډ کړي. ان عدة الشهور یقینا شمار د میاشتو عند الله په نزد الله 12 شهرا 12 میاشتې دي فی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې. الله په حکم کې یا په تقدیر کې کال 12 میاشتې د الله رب العالمین په نزد باندې. یوم د هغې ورځې نه خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه منها د هغې نه 4 حرم 4 میاشتې حرم د عزت والا دي. 4 میاشتې پکې عزت والا دي چې په هغې کې ابتداءً قتال او جنگ ناروا دی او حرام دی او که چېرته کفار جنگ کوي نو بیا دفاعاً جنگ مسلمانان کولی شي. هغه 4 میاشتې رجب دی
او 3 میاشتې پرلپسې چې ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دی. نو 3 میاشتې پرلپسې دي ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، او یوه جدا ده چې هغې ته ویل کېږي رجب. دا 4 میاشتې عزت والا میاشتې دي. ذالک دا الدین القیم، دین مضبوط دی، مضبوط دین او کلک دین دی. ولا تظلمون، ظلم مکوئ فیهن په دې میاشتو کې انفسکم بخپلو ځانونو باندې، په زیادت او کمی سره. زیادت پکې مکوئ، کمی مکوئ په ده کې، یا نور ګناهونه په ده کې مکوئ. وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. د جمله کې اوس الله رب العالمین امر کوي د کفارو سره د قتال او د جنگ، او دا امر دی الامر بقتال جمیع الکفار والمشرکین. د ټولو مشرکانو او د ټولو کفارو سره امر په قتال باندې الله رب العالمین کوي. وقاتلوا او جنگ کوي المشرکین د مشرکانو کافة ټولو سره، کما یقاتلونکم لکه څرنګه چې دوی جنگ کوي تاسې کافة ټولو سره. لکه څنګه چې دوی تاسې ټولو سره جنگ کوي نو تاسې هم د دوی ټولو سره جنگ وکړئ. مخکې درس کې په دې باندې خبره وشوله چې د نړۍ دا ټول کفار د حربین دي، سوا د هغه کافرونه چې شریعت او دین اسلام مستثنا کړي دي. نو دا آیت کریمه هم دلیل دی چې د ټولو کفارو سره جنګېدل پکار دي. او لله الحمد دا د دولت اسلامي او د خلافت اسلامي منهج او عقیده او تګلاره ده چې د نړۍ ټولو کفارو سره د جنگ اعلان کړی دی. دغه محمدي منهج او محمدي تګلاره ده. د دې د وجې نه مسلمانانو مجاهدین به د نړۍ د ټولو کفارو سره جنگ کوي، سوا د هغه کفارو نه چې هغه دین اسلام مستثنا کړي دي، چې معشوم دی، شیخ فانی دی، یا زنانه ده وغیره، چې دین اسلام هغه مستثنا کړي دي، هغه به مستثنا وي، نور د هغې نه اخوا ټول د وژلو لایق دي. واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی مع المتقین ملګری د متقیانو دی. الله د متقیانو ملګری دی، د هغوی سره نصرت او مدد کوي. انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین په یو رسم و رواج د مشرکانو مهارت کوي چې هغې ته ویل کېږي نسیء. نسیء دې ته ویل کېږي چې دوی به دغه میاشتې د عزت رد و بدل کولی. میاشتو کې به یې تغییر و تبدیل راوستلو. کومې میاشتو ته چې الله رب العالمین عزت ورکړی او په هغې کې جنگ حرام کړی، هغه به دوی بدلولې را بدلولې. خاص طور ذوالقعده او ذوالحجه او محرم دا 3 واړه پرله پسې وي، نو دوی به صبر نه کېدلو د جنګونو نه، نو دوی به راولګېدل او د محرم د میاشتې هغه عزت دا به یې کله سفرې ته واړولو، کله به یوې او کله بلې ته واړولو. نو دې رواج باندې الله رب العالمین د دوی رد کوي چې دا خو ستاسې په کفر کې نورم زیادت دی. انما النسیء یقینا رسته کول، د عزت د میاشتې رسته کول، زیادتون زیاتوالی دی فی الکفر په کفر کې، دا کفر کې نورم زیادت دی. یضل به الذین گمراه کولی شي په دې سره الذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی. معنا دا ده چې په دې کار سره د دوی هغه گمراهي او کفر نورم زیاتولی شي او نورم په گمراهۍ کې ورخته کېدلی شي. یحلونه حلال ګڼي دوی دا میاش عاما یو کال، ویحرمونه او حرام ګڼي دا میاش عاما بل کال. یو کال یو میاش حرام ګڼي، بل کال بیا حلال ګڼي، او یو کال حلال ګڼي، بل کال حرام ګڼي. لیواتئو دې دپاره چې پوره کړي عدت ما حرم الله، عدت شمار ما د هغه میاشتو حرم الله چې عزت ورکړی دی الله تعالی. فیحلون حلالی دوی په دې طریقه باندې ما هغه میاشتې حرم الله چې حرامي کړي دی الله تعالی. هغه حرامي میاشتې چې هغه کې جنګ کول حرام وي، هغه دوی په دې طریقه باندې حلالي. زین لهم ډول کړی شوي دي دوی ته سوء اعمالهم، بد عملونه د دوی ته بد اعمال دا ډول کړی شوي او ښایسته کړی شوي دي. والله لا يهدي القوم الكافرين، والله والله تعالی لا يهدي هدایت نکی القوم الكافرين قوم کافرانو تا. یا ایها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. د آیت کریمه نه وروسته اوس الله رب العالمین احوال د منافقانو ذکر کی. خاص طور په دې آیاتونو کې به د غزوه تبوک ذکر کیږي. هغه نه چې بعضې منافقان پاتې شوي او بعضې مسلمانان هم ترې نه پاتې شوي. دا غزوه په 9 کال د هجرت باندې شوې وه، ولیکن دې غزوه کې چې سخته ګرمي وه او دارنګه په مدینه کې میوې او
دا فصلونه پاخه شوي وو. د دې د وجې نه څه منافقان تلي مو دې غزوه کې او زیات پاتې شوي وو، او دارنګه بعضې صحابه کرام هم په نن و سبا کې چې نن بزو سبا بزو په دې کې ایسته بعضې صحابه کرام هم پاتې شولو. د دې منافقانو صفات به الله رب العالمین دې نه وروسته ذکر کوي. ناشنا صفات هغه صفات چې هغه منافقین شرمولی دي. تقریبا د 80 نه بره صفات د منافقانو دې صورت کې ذکر کیږي. دا هغه صورت دی چې د منافقانو بیخکندي کړې ده او د منافقانو هغه بد صفات یې راسپړلي دي. نو د منافقانو بحث به یې نه وروسته کیږي. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان هم راوړی، ما لکم څه عذر دی تاسې لره، اذا قیل لکم کله چې وویلی شي تاسې ته انفروا اوځئ فی سبیل الله په لاره د الله کې، الله په لاره کې ووځئ جنګ او قتال وکړي. اذ ثاقلتم نو درانه شئ تاسې الی الارض ځمکې ته، دنیا ته درانه شئ. دا د منافقانو صفت دی چې د جهاد او د قتال د امر په وخت کې هغوی دنیا ته مایله کېږي، دنیایي امورو کې ځان مشغولی. دا د منافقانو صفت دی. ارضیتم آیا خوشحاله تاسې بالحیات الدنیا په ژوند دنیایي، من الاخرت په بدله د آخرت کې، د آخرت په بدله کې تاسې په دنیایي ژوند باندې خوشحاله یاستئ. فما متاع الحیات الدنیا پس نه دی سامان د ژوند دنیایي، فی الاخرت په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر لږ دی. آخرت مقابله کې دنیا ژوند دا ډېر لږ دی. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین تخویف او وعید ورکړي هغه خلکو ته چې هغوی د تبوک د غزا نه پاتې شوي، او دا آیات عام دی، هر قرن هر زمانه او هر عصر کې د هغه خلکو ته شامل دی چې هغوی د جهاد او د قتال فی سبیل الله نه کینی، ناستې په کور کې او جهاد فی سبیل الله ته نه وځي. الا تنفروا که ونه وځئ تاسې جهاد ته یعذبکم عذاب بدر کی تاسې ته الله تعالی عذابا علیم عذاب دردناک عذاب بدر کی. ویستبدل او بدل کې برا ولی قوما بل قوم غیرکم سوا ستاسې نه سوا بل قوم برا ولی. ولا تضروه او ضرر نشي ورکولی تاسې هغې ته شیئا هیڅ ضرر الله ته نشي ورکولی. والله على كل شيء قدیر. والله والله تعالی علی کل شیء په هر چیز باندې قدیر قدرت لرونکی ذات دی. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. دې کریمه کې الله رب العالمین تخویف ورکي تاریکینو د جهاد او د قتال ته، د نبی صلی الله علیه وسلم نصرت تاسې ونه کوي. الله رب العالمین نصرت داغه کوي. غاری ثور کې الله رب العالمین داغه نصرت کړی، د کفارو نه محفوظ وساتلو. د هجرت په واقعه کې کله چې هجرت نبی صلی الله علیه وسلم کولو، الله رب العالمین داغه حفاظت وکړلو، داغه نصرت او مدد یې وکړلو. الا تنصروه که مدد نه کوئ تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، فقد نصره الله نو امداد کړی دی د سره الله رب العالمین. اذ اخرجه الذین کله چې راویستلی و ده لره الذین هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی. ثانی اثنین دویم د دوونه اذ هما کله چې دواړه فی الغار په غار کې وو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کور نه ووتلو نو غار ثور طرف ته لاړلو، 3 ورځې هلته تېرې کړې وې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او نبی صلی الله علیه وسلم. نو غار نه مراد هغه غار ثور دی. اذ یقول کله چې ویلی دی پیغمبر لصاحبه خپل ملګري ته، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویلی. دا دلیل دی په صحابیت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې. دنه چې څوک انکار کوي د ایمان نه خارج دی او د اسلام نه خارج دی. نو اذ یقول کله چې ویلی پیغمبر لصاحبه خپل ملګري ته، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویلی لا تحزن مخفه کېږه ان الله یقینا الله تعالی معنا زمونږ ملګری دی. الله رب العالمین زمونږ ملګری دی او زمونږ حفاظت کوي. فانزل الله نو راولېږلو الله رب العالمین سکینته ارام خپل علیه په هغه باندې وایده او مضبوط یې کړلو هغه بجنود په داسې لښکرو سره لم تروها چې تاسې نه لیدل هغې لره. داسې ملایک الله رب العالمین راولېږلې او داسې لښکر چې هغه تاسې نه لیدلې. وجعل وی ګرځوله کلمة الذین کلمه د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی و السفلا لاندې. د کفارو کلمه د هغوی اقوال اعمال او د هغوی ارادې هغه الله رب العالمین ښکته کړلې
او لاندې کړلې. وکلمت الله او کلمه د الله تعالی هي العلیا غوچته ده. د الله دین د الله رب العالمین کلمه او د الله رب العالمین چې څه خوښه شي هغه همیشه بره دی. والله عزیز حکیم. والله الله تعالی عزیز زورور حکیم حکمتون والا ذات دے. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله. دایته کریمه کې الله رب العالمین فرضیت جهاد او قتال ذکر کی. الله په لاره کې ووځئ. که تاسې غریبان یاستئ او کمالدار یاستئ یا ځوانان یاستئ یا بوډاګان یاستئ یا اهل عیال والا یاستئ یا بغیر د اهل عیال والا نه یاستئ، الله رب العالمین د قتال او د جهاد دپاره ووځئ. انفروا ووځئ خفافا که سپک یئ وثقالا او که درانه یئ. د خفافا او د ثقالا دا ټول تفسیرونه اهل علمو کړي دي. د خفاف نه مراد ځوانان دي او دارنګه د ثقال نه مراد بوډاګان او سپینګیري دي. ځوانان او بوډاګان ووځئ. که ځوانان یاستئ او که بوډاګان یاستئ د الله په لاره کې ووځئ. دویم بعضې مفسرین ویلي دي چې د خفاف نه مراد فقرا دي او د ثقال نه مراد اغنیا دي. که فقیر یئ که غنیان یاستئ ووځئ. دارنګه خفافا نه مراد رکبانن، تاسې په سورلۍ باندې یاستئ ووځئ. او ثقالا نه مراد مشاتن، که پیادل یاستئ د هم ووځئ. یا واده کړي او غیر واده کړي ځوانان یاستئ او د اهل والا یاستئ دا ووځئ د الله رب العالمین په لاره کې. وجاهدوا او جهاد کوئ باموالکم په خپلو مالونو سره وانفسکم او په ځانونو خپلو سره فی سبیل الله په لاره د الله کې. د الله په لار کې خپل مال او جان دواړه لګوئ. ذالکم دا کار خیر لکم غوره دی تاسې لره ان کنتم که تاسې تعلمون پوهیږئ. که تاسې پوهیږئ دا کار ستاسې دپاره غوره دی. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک. د آیت کریمه کې الله رب العالمین د منافقانو باندې صفات ذکر کړي او دوی ته زجر او زورنه ده. او حاصل دا دی که دا سفر چیرته نږدې وي د تبوک او غنیمتونه اسانه او نږدې حاصلېدلی نو دوی به ستا تابعداري کړی وی. لیکن دوی چې د جهاد او د قتال نه پاتې شو په دې وجه چې دا سفر وګدو، سفر د تبوک دا وګدو او غنیمتونه حاصلېدل اسانه نه و. لو کان کوي عرضا مال قریبا نږدې وي او اسانه را حاصلېدلی وسفرا قاصدا او سفر درمیانه لاتبعوک خامخا روان شوي به وی دوی تا سره. ولکن بعودت لیکن لري شوی دی علیهم الشقه په دوی باندې الشقه مزل، دا سفر او مزل په دوی باندې لري شوی دی. وسيحلفون بالله او زر دی چې قسمونه به کوي دوی بالله په الله. لو استطعنا که طاقت لرلی مونږ لخرجنا خامخا وتلی به وی مونږ معکم تاسې سره. که زمونږ وس وی نو تاسې سره به خامخا تللی وی. دا بهانې د دوی وی. یهلکون هلاکوي دوی انفسهم ځانونه خپله په دې دروغه باندې او په دروغه قسمونو باندې دوی باندې ځانونه هلاکوي. والله یعلم انهم لکاذبون. والله الله تعالی یعلم پوهیږي انهم چې یقینا دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي. منافقان دي، دروغ د دوی صفت دی، د دې خبره کې هم دوی دروغجن دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا